آی لنګوټه دې څه که باچا لالا څنګه اوبه دي اټانۍ دې څه که اټانۍ په موټر کې ده چا لالا یخ دې سوی دی یخ دې سوی دی چې دا ټوټل ښکاریا سره پر یوه لار کې مني که دغه د یو دغه وکړي دغه لاره چې ده افغانستان خواته ځي مخته خاردار تار دی بدل دوران سو یادا بدل وختونه یا خیر شیطانا سو یادا شکار خدا دې ختم سولو اوس بیا مخته سفر شروع کیږي موږ خو د خیره هغه واټر له برته راورسېدلو نجیبه دا کوم ځای و دا پړم تاڼه دا تاڼې له خو راورسېدلو ډېره تیز عوام ده هغه ځای به زه تاسو ته ښکاره کړم دا لاره چې دی سیده ډایرکټ دغه لاره سیده افغانستان خواته ځي مخته خاردار تار دی بس بیا مخته ټوله افغانستان شروع کېږي نو اوس دا د دلې ودرېدلو ځانونه مې وسا کولو بس اوس بس اوس روانګېده به چیر ځو مخته بیا چیر درېږي بس بیا به پر مرغه په کرزي باندې درېږي د نخاس تر غره ښه بس بیا ځئ دا ځای څه بد خراب دی په لار روان ولم دلې ما ورته ته ودرای څومره ششتي اوبه را روانې دي څومره خوندور سینې دی ډېرې صفا دي دا چونه راکړي څه کیسه ده پیاز کې راشین دی دا دی څه کوئ ډوډۍ چیرې خورئ ها دالته باچا لالا لنګوټه دې څه کړې ده ها آی لنګوټه دې څه که لنګوټه نو سره که د پښتو ثقافت دی دا څنګه سواس څنګه سواس په خیر راورسېد په خیر راورسېد نجیب هغه دی لوړ ودرېدی وایي پوښتنه د تی څه کوي وایي څه کوو یا زبردسته خوند یې وکړي چې تا خوند یې واخلي نو بیا که دنیا ځینه و دنیا ښکاریان به ډېر شي لږېږي نه و نور زیاتېږي ګسه زه اراده مې د ښکار شروع کړم د صحت لپاره ډېر ښه دی د انسان چې ګرځي ستا عمر څو زما عمر تقریبا 52 سال 52 دی د یو شپېتو کالو دی دواړه ځوانان معلومیږي نو دا خو د هغه واک له و چې ځوانان معلومیږي نجیبه څه کوو دلې مړۍ خورو اوس هغونه بس دلته د ښایسته اوبه دي ډېر ښایسته ځای ډوډۍ چې اوب مې وخوړل بیا روانېږو بیا نو انشاءالله بیا به څو ګنټو سفر لا پاته بس بیا نو دی لږ ښایسته سفر پر مخ باندې پاته دی تقریبا یو 2 نیمې ګنټې ای کوم ځای دی دا مرغه په کرزي ورته مرغه په کرزي له اوس دا دی راورسېدلو بیا نو 2-3 ګنټې سفر پاته دی ها داسې سړي اوبه دي چې سړي دا لاسونه ګوره دی تک سره واوښت یخې دی ډېر زیات باچا لالا څنګه اوبه دي اوبه څنګه دي تودې دي ډېرې تودې دي که یخې دي یا تودې دي په دا ناروین تودې دي که څه لاس وڅي اټانۍ دې څه که اټانۍ په موټر کې ده نو رایلا که اوبه وڅښې ولې دا خلک راځي دا اوبه خرابوي بیا اودسونه کوي ښه لږ شاباش دا دی باچا لالا وایي ډېرې یخې اوبه دي اوس دا ګرده دلې اودسونه کوي دیګ هم تیارېږي دا دی اوبه د اوبو ځګې سیند ډېر خوندور دی ایزی څه په د اوبو سره وړی دی دا روډ دی مین روډ دی اوبو وړی څنګه شو ای
احسن سالنګر مو یوس هغونه دا یو غوښه مې راواخیستله د چیش غوښه ده سوی ده یا. ښه د پسه غوښه ساده پسه غوښه ده سویا هم موږ په ښکار کې بیخي ډېر وخوړل نو اوس لمنځونه خو بیا لمنځو بعده ډوډۍ خورو بس بیا روانېږو باچا لالا ډېر بد یخ سوی دی باچا لالا یخ دې سوی دی یخ دې سوی دی مضبوطه نو کوټ به دې راکسې کوټ نه سم وړلی په ښکار کې ولې نه وړل کېږي وزن یې زیات دی وایي وزن ایسه پکه او ډکوم یې په تخ ډکوم چیرې وړې دلته ډوډۍ خورو ماشاءالله کور ته وړې ده څنګه اوبه دي ده دا ډېرې زورورې اوبه دي دا ښه بوی دي ده دا اوبه ته یې وڅښه بوی یې ځي نه یې ځي بوی ته وګوره دا روانې اوبه دي ښه روانې صفایي اوه صفا اوبه جی ته هم ښکار له راغلی یې یو شی دی کې وینې وی چش بله ورځ مې 2 سویان ټینګ کړو دا بله ورځ مې یو سوی ټینګ کړ څو ټیم څه ښکار کوې یاره خدای ډېره وخته سي ستا عمر څو دی یاره عمر به اوس 15 اتیا ښه 3 کالو یې ماشاءالله نو دا 15 ګنټې ګرځېدلې د ورځې یاره خو تر اوسه نه یم کریاب شوی ښه دا اکثره خلک وایي دا ښکار دا تیس کوي دا خو د مستۍ ښکار دی وایي ګناه لري ورور هغه مې زیږري ګناه ولې لري خلک دا ته راز درله وتلي دی کارونه کوي چې دا ټوټل ښکاریان سره پر یوه لار کې مني که دغه د یو دغه وکړي ښه ولې مې رنګ بدوي دغه یې ملا څه وایي د دا باره کې وروره ښکار خو سنت کار دی دی نه دی چې بد کار دی د پښو ښکار په طریقه وسي او په طریقه وسي بې تمیزي نه ورسره کېږي وسم بالکل صحت برابر دی دا د ښکار له وجې ونه خدای دا چې د 3 کلو دی وایي ښکار د 3 څخه کوم وسم وایي بالکل فټ یم دا دی ګرده ښکاریان دا دي ناست دي زه خو لا نه یم فلحاله ښکاري ډوډۍ خورو دا دي څنګه بس څه کوې اوس چای پخوې هوا بس دا د ور چای دی دا خو نو بل طرف خوند کوي دا د سکرو چای دی د سکرو ډوډۍ خو مې وخوړه اوس دا دی نجیب چای پخوي او دوی دا دی ګرده ناست دي مجلسونه سره کوي شنې چای خو پخې شوی چای کوو بس بیا د هغه بعده انشاءالله روانېږو وایي ودرې موټر سټارټ کړم زه تازیان هم د دې موټر کې وختلو او سفر اوس بیا شروع کېږي د کلي له خوا ته ځو بیا به هلته ملاقات سره کوو سټارټ شو څو منټ سفر دی اوس ډېر سفر دی دا له اوس مرغه په کرزي ډېر سفر بدل دوران سو یادا بدل وختونه یا خیر شیطانا سو یادا نجونې بشپنې وې پخوا سپینې رمې وې نو نجونې بشپنې وې اوس ارجبوړي خان څومره وایي اوس ارجبوړي خان څومره وایي یادا بدل دوران سو یادا بدل وختونه یا خلق شیطانا سال د زمانې دی نر د ښځې تابع دی
دا حال د زمانې دی یو نر د ښځې تابع دی غیرت پکښې تمام سو بیکاره سپرغړونه غیرت پکښې تمام سو بیکاره سپرغړونه یادا به د دوران یادا به د وختونه یا خلک چې دا ناست یا جبر کوي زړونه یادا به د دوران یادا به د وختونه یا خلک چې دا ناست یا جبر کوي زړونه الله خور موسی کچکول غواړي تختو پلنګ نه غواړي ماسې پر در نه پرېږدي هلته د ماسته غواړي چاله په لاس ورسمې نظمې چاته زړه غواړي ړنګه څې دلته جنت غواړي ړنګه څې دلته جنت غواړي چاله په لاس ورسمې چاته زړه غواړي بندي کړه ړنګه څې دلته جنت غواړي بندي کړه ړنګه څې دلته جنت غواړي خور موسی نارې ویې چغې غلبلې ویې خور موسی نارې ویې چغې غلبلې ویې ګل پر ګودرو باندې زما د لاس اوبه غواړي ګل پر ګودرو باندې زما د لاس اوبه غواړي ساره به نظر سمې ډنډې چاته زړه غواړي بندي کړه ړنګه څې دلته جنت غواړي بندي کړه ړنګه څې دلته جنت غواړي چاله په نظر سمې دلته جنت غواړي بندي کړه ړنګه څې دلته جنت غواړي کلمه د مړمنلې پاروا لا اله الا الله دا څه کلمه د مړمنلې پاروا لا اله الا الله دا څه کلمه د مړمنلې پاروا لا اله الا الله دا څه کلمه د سیاته جنتونه پکښې دي نعمتونه دا څه کلمه د سیاته جنتونه پکښې دي نعمتونه دا ځای د هغو خلکو سکه یې دین وڅخه لا اله الا الله و دا څه کلمه د مړمنلې پاروا لا اله الا الله و دا څه کلمه د مړمنلې پاروا لا اله الا الله و دا څه کلمه د مړمنلې پاروا لا اله الا الله دا څه کلمه د دوزخونه پکښې دي عذابونه و دا څه کلمه ده چې ویې دوزخونه دي پکښې دي عذابونه دا څه کلمه ده چې ویې دوزخونه پکښې دي عذابونه دا ځای د هغو خلکو چې کوي غلا وتینه لا اله الا الله و دا څه کلمه ده مړمنلې پاروا لا اله الا الله و دا څه کلمه ده مړمنلې پاروا لا اله الا الله دا څه کلمه ده دا غزل مې جوړوله شپه مې ټوله رڼه کله و دا څه کلمه ده دا غزل مې جوړوله شپه مې ټوله رڼه کله دا څه کلمه ده دا غزل مې جوړوله شپه مې ټوله رڼه کله غزل مې که تیار ماما شاعر محمد عیسی لا اله الا الله و دا څه کلمه ده مړمنلې پاروا لا اله الا الله و دا څه کلمه ده مړمنلې پاروا محمد ما قسمت څنګه کوټه دي جارات مې د پېشوا دي محمد ما قسمت څنګه کوټه دي جارات مې د پېشوا دي محمد ما قسمت څنګه کوټه دي جارات مې د پېشوا دي یارانو د قسمت سره ګایږم په در
کې به د لوی الله ژړېږم یارانو د قسمت سره ګایېږم په در کې به د لوی الله ژړېږم په در کې به د لوی الله ژړېږم دا نوم پر مدینه منوره دی عالمه دا قسمت څنګه کوټه دی ناره دې مې د پېشوای عالمه دا قسمت څنګه کوټه دی ناره دې مې د پېشوای ولتور دی کمیس تور ورته ګوره وای مخ یا پر یار لور ورته ګوره وای تور دی کمیس تور ورته ګوره وای مخ یا پر یار لور ورته ګوره وای مخ یا پر یار لور ورته ګوره وځه یار سړی پر سجده دی عالمه دا قسمت څنګه کوټه دی یارانو چې د دوا کامو سردار دی بې شکه په قیامت مې ذمهوار دی یارانو چې د دوا کامو سردار دی بې شکه په قیامت مې ذمهوار دی بې شکه په قیامت مې ذمهوار دی د بیبي فاطمې پلار ګورئ دا غږ یارانو نازولی مصطفی دی معشوق دی نازولی د الله دی یارانو نازولی مصطفی دی معشوق دی نازولی د الله دی معشوق دی نازولی د الله دی محمد شریف شعر جوړ که دا غزی رمزنه قسمت څنګه کوټه دی زاره دې د پېشوار تواب چې ډېر وزن دا ځوانان ګرده په ښکار راغلي دي او ډېر خوندور بانډار هم دوی وکړي ډېر خوند هم موږ پر واخیستې کور یې ودان ما چې کوم فرمایش ورته ویلي و هغه پکې راپوره کړي بس اوس بانډار ختم کړو زه درسه ولاړم مننه کور ودان دا ګرده ناست